أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او چا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي، په داسې حال کې چې سمه لاره ورته څرګنده شوې وي، نو هغه به مونږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی او هغه به دوزخ ته ننباسو چې خورا بد استوګنځی دی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. د الله په وړاندې یوازې د شرک بخښنه نشته، له هغه پرته نور ټول څه بخښل کېدای شي چاته چې هغه بخښنه کول وغواړي. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه هغه په ګمراهۍ کې له حق نه ډیر لرې لاړ. هغوی له خدایه پرته د ښځینه بتانو بندګي کوي. هغوی هغه باغي شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتي کړی دی. هغوی د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلي و چې زه به ستا له بندګانو نه یوه ټاکلې برخه واخلم، زه به هغوی منحرف کړم، زه به هغوی په هیلو کې واچوم، زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر د څارویو غوږونه څیرې کړي، او زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر په خدایي ساخت کې رد و بدل راوړي. چا چې دا شیطان د الله په ځای خپل ولی او سرپرست ونیاوه هغه په ښکاره زیان کې وغورځېد. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هغه له دې خلکو سره وعدې کوي او هغوی په هیلو کې اچوي، خو د شیطان ټولې وعدې له غولولو پرته نور څه نه دي. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. د دې خلکو استوګنځی دوزخ دی چې له هغه نه به دوی د ژغورنې هیڅ لاره ونه مومي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي، نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي. دا د الله رښتینې وعده ده او له الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. د چارو عاقبت نستاسې په هیلو پورې تړلی دی، نه د اهل کتابو په هیلو پورې. هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي،
او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. او څوک چې ښه عملونه وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي او د یوې ذرې په اندازه به د هغو په حق کې ظلم ونشي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. او څوک د ښه دیندار له هغه چا نه چې الله ته ځان وسپار او په نیکوکارۍ لاس پورې کړ په یوه لاره لوري روان شو د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه د هغه ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی و. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي او د الله علم له هر څه نه چاپیر دی. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. خلق لتانه د خلو په باب فتوا غواړي وایا الله تاسو ته د هغو په باب فتوا درکوي او د دې ترڅنګ هغه حکمونه هم درزده کوي چې له پخوا راهیسې تاسو ته په دې کتاب کې اورول کیږي یعنی د هغو یتیمون جنو په باب حکمونه چې تاسو د هغو حقوق نه ورکوي او غواړي چې نکاح ورسره وکړي او د بیوزلو بیوسې ماشومانو په باب حکمونه. الله تاسو ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ او تاسو چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نشي. وإن امرأة خافت من بعضها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلند یا مخاړونې څخه په ویره کې وي نو هیڅ باک نشته چې میړه او میرمن د څه حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډیره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خواته ډیر ژر میلان کوي خو که تاسو د احسان له لارې پیشامد وکړئ او له خدای وویریږئ نو باور ولرئ چې الله به ستاسې له دې ډول کړو وړونه بې خبره نه وي. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته. که تاسې وغواړئ هم نه شئ کولی. له دې امله د الهي قانون د هدف ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله ځوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله نه په ویره کې اوسئ نو الله تېرېدونکی او رحم لرونکی دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.